څوارلسو پیاوړو اتلانو په سپوږمۍ کې د یو اړین کار لپاره یو بل سره وکتل. په زړه پورې ده. خو 3 کسان یې په اصل کې شیطانان ول چې څیرې په مخ کړې وې. اوه شیطانان! اوس پوښتنه دا ده چې څو کسان یې رښتیني پیاوړي اتلان ول. رښتیني پیاوړي اتلان. تاسو ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ چې په خپله یې حل کړئ. ښه حتما مو حل کړ، خو راځئ په ګډه سره یې حل کړو. نو 14 پیاوړو اتلانو په سپوږمۍ کې وکتل. دلته به ولیکم 14 پیاوړي اتلان. یوه دایره به هم ترې راتاو کړم داسې. نو 14 له یو بل سره وکتل. اوس له دې 14 نه 3 کسان یې شیطانان دي چې څیرې یې په مخ کړي دي. نو له دې 14 کسانو نه چې 3 کسان یې شیطانان دي او نور یې هم رښتیني اتلان. په دې معنی چې 14 د شیطانانو او رښتیني اتلانو یو ځای شمیر دی. دلته دا سوالیه د رښتیني اتلانو شمیر ښایي او موږ هم باید همدا پیدا کړو. ښه نو دا اړیکه په څو ډولونو لیکلی سو. مثلا لیکو چې 3 شیطانان جمع سوالیه یا هم رښتیني اتلان جمع سوالیه یا هم رښتیني اتلان مساوي کېږي له ټول هغه کسانو سره چې سپوږمۍ کې یې سره کتلي ول. یا هم ویلی سو چې که 3 جمع سوالیه 14 نو 14 منفي 3 به مساوي سي له سوالیې سره. مساوي به سي له سوالیې سره. څرنګه چې دلته معلومیږي 14 د 3 او سوالیې یو ځای شمیر دی. نو که 14 نه 3 منفي کړو ځواب به مو د رښتیني اتلانو شمیر وي. ستاسو په نظر 14 منفي 3 به څو سي؟ ښه دا په څو لارو حلولی سئ. یوه یې دا چې 14 منفي 1 مساوي کېږي له 14 سره. 14 منفي 2 به 12 سي. 14 منفي 3 به 11 سي. نو لرو چې 11 مساوي دي له سوالیې سره. یا هم سوالیه مساوي ده له 11 سره. نو زموږ رښتیني اتلان 11 کسان دي. اوس به یو بل مثال هم حل کړو. یو نوی مثال. په یو سمندر کې سمندري خاماران ژوند کوي. 9 دانې په پوستکي کرښې لري او 15 دانې نور یې په پوستکي خالونه. تاسو پیدا کړئ ټوټل څو سمندري خاماران دي. ستاسو په نظر به څو وي؟ پوښتنه مو دا ده چې ټوټل په سمندر کې څو خاماران دي؟ دا ټوټل خاماران دي چې همدا باید پیدا کړو. اوس به ولیکو چې ټوټل سمندري خاماران چې دا سوالیه د همدې معنا ورکوي او راکړل سوي چې 9 دانې یې کرښه لرونکي 9 دانې یې کرښه لرونکي او 15 دانې هم خال لرونکي 15 دانې خال لرونکي دي. نو ټوټل سمندري خاماران به مو مساوي وي له 9 دانې چې کرښه لري جمع د 15 سره چې خالونه لري. نو لیکلی سو چې 9 جمع 15 مساوي کېږي له سوالیې سره. نو اوس ووایئ چې 9 جمع 15 څو کېږي؟ هو ځواب بالکل سم دی 14 کېږي. یا که په بل ډول یې حل کړو نو 9 جمع 1 به 10 سي. 9 جمع 2 به 11 سي. 9 جمع 3 به 12 سي. 9 جمع 4 به 14 سي او 9 جمع 15 هم 14. نو 14 مساوي کېږي له سوالیې سره. نو په سمندر کې ټوټل څو خاماران ول؟ ځواب مو هم 14.